پیغمبر مبارک خوشبو نه ردوله. چا چې په پیغمبر مبارک ته خوشبو ورکوله ردوله یې نه اخیستله. ولې دا خوشبو چې دا ډیر محترم شی دی. پیغمبر مبارک د خوشبو انتهایی ډیر خیال ساتي. له بدبویي سره ساخته نفرت کېدی ساخته. ولې پیغمبر علیه السلام مبارک د جبرئیل امین علیه السلام مبارک سره مجلسونه کول سرګوشي. نو د ملائکو د بدبویي سره ډیر بد کیږي. صحیح سو د خوشبو سره ډیر مطلب لګیږي. نو پیغمبر علیه السلام تر فرشتو لا هم ډیر اعلی ولو. د فرشتو د بد بوی سره بد کیږي. نو د محمد رسول الله هم دغه شی ول. صحیح سو سخت پیغمبر سم مبارک په دې بدبوی سره بد وړل. کله په جمعه کې ډیر رش ولو ګرمي به ولا پوستینونه بیا غوستي وو. نو خولې د خلو به بيو پیغمبر سم مبارک کو فرمایل پاینده کې چې جمعه منزل راځي تی به غسلونه کوي بغیر د غسل مرাজি. صحیح سو بیا چې بده چا د خولې بیا د ډیره معاب بیا غتل مسواک وها دا طهارت چې دی دا نیم ایمان دی. دا د ایمان یو جز دی. د ایمان دا صفای د ایمان یو جز دی. دا یو ډیر لوی د انسانیت لوی معراج دی. او پیغمبر علیه السلام مبارک په خپل هم ډیر خوشبودار او صحابه فرمایي وای موږ به کله پیغمبر علیه السلام مبارک په کارو نو موږ چې برالو دی بنو دانه چې د بعود لګولې و یا د پیغمبر علی السلام خپل خوشبویه موږ ورپسې سو روان سو هغه ځای ته ځان ورسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. کله کله موږ په دې ښار کې ډیر خلک ستا بیخ ډیر عطر لګي بیخي یو غنټه مخکې راغلی کښېنستلی بیا ولاړ سوی څوک راشي و یاره پلانې خو نو راغلی معلومیږي او یا هغه وختي ولاړ سو وایي زه په بوی پوه سوم چې هغه عطر بوی د لیولو. او بیا په دې کې پیغمبر سم دا خوشبو ډیره خوښه و عود ډیر خوښ و. پیغمبر سم مبارک ته چا ګل ورکوي نه ردوي. پیغمبر سم مبارک ته بچا عطر ورکول نه ردول. پیغمبر سم مبارک یو دا عادت هم ولو چې چا به شیدې ورکولې نه ردولې یا شلومبې راواخله نه ردولې یا تکیه راواخله بالښت راواخله نه ردوي. دا عام عادي شانو دا داسې مشکل نه و د لرې ځای به چا راوړل لکه ته چې اوس راسې ما لره څنګ ته بالښت وزه تا ته بالښت کښېږدم ته نه ردی چې زه بالښت ته نه کښېنم. بالښت د انسان ضرورت دی ملا به ورته وایي څنګ به ورته وایي. د هغه رقم مطلب شیدې دي نه ردولې کجورې دي هغه نه ردولې. شرط دا دی چې د زکات به نه وي. شرط دا و چې مطلب هغه به د صدقې نه ولې. پیغمبر صلی مبارک اخیستلې هېڅ پروا نه درلوده. او بیا دا شان هم د محمد رسول الله مبارک چې بیا به په خپل هم وچاته عطر خوشبو به ورکوله. خوشبو او عطر هم تی داسې وکړي ځان دا انسان نه دی. د انسان فطرت داسې دی هر رنګ نه خوښیږي. د انسان فطرت داسې دی چې هر رنګ نه خوښیږي. اوس دا ممبر دی دا ما تقریبا په 1 لک روپۍ جوړ کړي چې جوړ مې کړي دا ژړوالی نه دی. داسې مې نفس ورته تنګېږي چې انشاءالله ژر به ووینې دی په دا میراب کې نه یې پروت د خیر سره. دا رنګ نه دی رنګ دا د انسان لکه ګورې په خوراک کې زما پلانی شی خوښ دی پلانی مې نه دی خوښ. داسې په رنګ کې هم پسند و ناپسند سته. پلانی رنګ مې خوښ دی پلانی مې نه دی خوښ. پلانی رنګ ښه خوند راکوي پلانی رنګ خوند نه راکوي. اوس دلته دغه خوشبو هم دغه ده. خوشبو پلانی خوشبو زما خوښه ده پلانی مې نه ده خوښه. دا خو نه ده چې په نام یو ځای خوشبو هغه به تا ته ښه خوند درکوي. از موږ خلک دا چې کله ولاړ شي د عمرې لره حج د هغې خوا چې راشي هغه په 15 ریاله چپرک پاکټ هغه دغه یې راخستي عطر یې راخستي بیا دایم په دروازه کې ولاړ خلکو ته ورلګوي. هغه عطر مې ورلګوه د هر چا عطر زموږ سره بیخي اعلی عطر پراته وي خو چې سړی یې ولګوي ستا څخه زموږ ډېر ښه ملګري دي چې عطر مې لګولي بس بیا پریشانه چې موږ په سفر کې روان وو نو پر لارې چې موږ ملګري راواخیستی چې راوان مې اخیستی نه مول نظیر صاحب هغه بیا عطر لګولي سهار وختي خو عطر اسیم ډېر زور غواړي. عطر یې لګولي و په دا موټر کې داسې پریشانه سو داسې حالانکه بد عطر نه و خو دا ټایمینګ د عطر چې دی هغه نه ولو. سهار وختي دی ناشته دې نه ده کړې په موټر کې روان یې په غټ سفر دلته عطر دونه لګېدلي دي پر لارې شواصلو علاحده موږ ته 3 مدرۍ جم وخت موږ ټیټ صفا پرینځه ولا وایه غوستا بیا دیم په آرام سو موږ په آرام سو. نو دا عطر سړی و هر چاته عطر نور کوي چې دا عطر در واقع ډېر زورور دی. دا د مزاج مطابق خبره ده. زما یو عطر خوښ تا بل راکړو چې بل دې راکړو هغه دې زه الرجي کړم. زه حساسیت ورسره لرم زما نزله رایله کېږي زه زکام کېږم خو په خبره زموږ سر نه خلاصېږي. بیا ډېر خلک داسې دي عطر راواخلي
هغه پنبه منبه نه بس په غوښ کې کښېږدي یوه هفته او بله هفته یې دی بدلوي یوه هفته او بله هفته څه زوروره خبره سوله. او بیا بله خبره دا ده چې دا زموږ د سارا خلک هغه خالي عطر غواړي هغه وایي عطر راولګو نو په دا نه پوهېږي دا د مړو دي دا د ژوندو دي دا د عربو دي دا د پښتنو دي دا فیل دي هغه به دی خالي عطر غواړي داسې سپوږمۍ یې دارې وه چې په هېڅ شي نه زکام کېږي موږ والله داسې یو چې دا عطر والا جمعې په ورځ اراده مې کړې ده جمعې لمانځه بعد دا روغبړونه ډېر یاره دا خلکو داسې تیز عطر لګولي داسې پریشانه سم داسې سم قسم د ګزارېږم اوس نو دا زما په اختیار نه دي په اختیار تکبر نه کوم هغه لوی رب په ما خبر دی چې زه څه حیثیت لرم تکبر نه کوم خو زه دا کوشش کوم چې تا زهیر نه کړم زه دا کوشش کوم چې تا ته تاوان در ونه رسوم خو بیا چې ته راولاړ شې هغه عطر دې لګولي یو دفتر مفتر راورشي هغه ژر وځه ژر وځه نو د سارا خلک په دې باک نه کوي هغه بیخي باک نه او کله کله څوک بیا کوي هغه څوک حساسیت لري څوک ډیر احساس لري هغه ته معلومیږي چې دا عطر زما دپاره ښه دي دا نه دي راله ښه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک عادت څه شولو فرمای من عرض علیه ریحان فلا يرده چا و چاته ګل پیش کی را د وایم د ګل ما خبرې درته وکي چې نیت به دې صفایي غیر شرعي خبره بني هغه شرعي مطلب هغه چې کم موږ منع کړي هغه خبرې بني وایه که ګل چاته ورکه کته وایا خامخا د ولنټاین ډے په ورځ باندې د ګلانو په ورځ هغه نو بیا هغه بل دنده ده هغه دغه دنده د پیغمبر صلی مبارک کار نه دی او دغه پیغمبر صلی مبارک به خوشبو هم نه ردوله پیغمبر صلی مبارک به شیدې هم نه ردولې پیغمبر صلی مبارک به مطلب شلومبې دا هم نه ردولې عام شی ولو دغه رقم کجوري دا نه ردولې دغه شی بالش په چا راوړي دا نه ردوي ولې نه ردوي دا عام شی دی لکه دلته چې اوس مطلب په عربو کې چې موږ ته ورس په مسجدانو کې پرې جام پراته دي په هغه کې د هغه اوبه پرتې نو دا اوبه زه راواخلم تا ته درکړم ته خیره دی نه دا ګران کار نه دی یا زمزم اوبه دي چې تا درکړم تېره دی نه داسې عام شی محمد رسول الله مبارک چې دی هغه ردوي نه ولوایه خې پروا نه لري په دې کې څه مشکل چې دی اخیسته نه خو خیر الله پاک موږ ته انسانیت را نصیب د انسانیت څخه مع بعد موږ د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې هم غواړو طریقې هم خالدانه چې بس د پیغمبر سره طریقه مې اورېدلې د عطر لګېدل دا سنت طریقه ده اوس نو انسانیت نه دی را معلوم چې دلته دا خلک دغه عطر خوښوي که یا الله پاک ته موږ ته انسانیت نصیب الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي پر دې تورې دې الله پاک موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایو لا اله الا الله محمد رسول